د افغانستان مالیې وزارت لخوا د کونړ مستوفیت لپاره 40 کیلو واټه لمریزه برېښنا جوړه او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایتي مسؤلینو او مالیې وزارت پلاوي لخوا ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. او د امارات د مشرانو هم دغه غوښتنه ده چې کونړ ولایت خو لله الحمد د اوبو هم ټولې زیربناوې لري چې د اوبو برقونه د ولس دپاره اسانتیاوې رامنځته شي او ولس زمونږ دغه کړاوونو او دردونو او مصیبتونو نه خلاص شي. نو د دغې لاسته راوړنې د امارت نه ډیره مننه کوو چې زمونږ ولس ته دغه هم یو زمینه برابرول ډېر سهولت. د مالیې وزارت پلاوي مشر وویل د مستوفیتونو د چارو ښه پرمختګ او ستونزو هواري په پار د وزارت لخوا په 8 ولایتونو کې د لمریزې برېښنا سیستمونو جوړېدو چارې پیل شوي او اړتیا ته په کتلو به نورو ولایتونو کې هم ورته پروژې تطبیق شي. نو انشاءالله د کوم مشخصات تدارکاتو لخوا نه ته شرطنامه کې ورکول سوي وه مطابق د هغو مخکې تلل انشاءالله او په راتلونکي کال کې هم تدارکاتي پلان کې انشاءالله ستا چې نورو ولایتو کې لمریزه برېښنا موږ جوړه کړو خیر سره. مستوفیت سیستمونه ټول برق ته ضرورت لري یا بدون د برقه امکان نه لري چې کار یې مخ ته لاړ شي. اوس انشاءالله دغه ستونزې چې موږ مخکې درلودلې اوس کاملا پوره شوي دي. د کونړ مستوفیت د خزاینو امیر وویل دغه 40 کیلو واټه لمریزه برېښنا د عتیق الله افغان شرکت لخوا د یوې میاشتې په موده کې جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه چې پرمټ به یې د مستوفیت ادارې ستونزه اواره او پر وخت خدمتونو وړاندې کولو کې به مرسته وکړي.